ډیرو زیاتو قدرمنو ناظرینو حاضرینو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. څنګه چې تاسو ته پته را زموږ پیر صاحب هم دلته نشته دی او زموږ طیب شاه صاحب چې همیشه پروګرام ستاسو ته مخې ته وړاندې کوي هغه هم نن حاضر نه دی، وطن ته تللی دی. الله پاک دلته په خیر او عافیت باندې وساتي، خدای واپس خدای پاک موږ په خیر او عافیت باندې واپس راولي. په وروستني پروګرام کې تاسو سره مونږ وعده کړو چې انشاءالله په نننی ورځ باندې په خپل پروګرام کې به مونږ یو څو میلمانه تاسو مخکې معرفي کوو. نو نن ستاسو مخکې هغې دلته راغلي دي، څه پکې د جرمني نه راغلي دي، څه د UK د مختلف ځایونو نه مونږ راغونډ کړي دي. بې انتها با احترامه کسان دي او دوی ول دلته راغونډ شوي دي. زموږ د پروګرام نوم چې کوم دی اخو دی د خیر خبرې. پښتانه همیشه کوي د خیر خبرې. مونږ باندې خو سټمپ لګي چې څنګه مخکې ما پروګرامونو کې ویلو، لیکن د پښتون نوم سره چې کوم دی هغه خیر تړلی شوی دی. نو د دې خیر د خبرو دپاره نن مونږ دا پښتانه دلته راغونډ کړي دي. د دې په مختلف ملکونو کې په مختلفو سټیز کې د دې خپل ارګنایزیشنز دي، د څنګه ځان اسټبلش کړی دی، څنګه دنیا ته خل د امن سفیرانو په حیثیت باندې چې کوم کارونه کړي دي او کوم کارونه کوي او نن چې کوم دی مونږ له میسج دلته راوړی دی یونایټډ کینګډم ته. او د خدای پاک به انتها مونږ باندې احسانات دي چې نن مونږ دی راغونډ کړي دي او مونږ سره دلته ناست دي. او د UK چې زموږ په خواب و خیال کې هم نو مونږ د پښتو د پروګرام د ابتدا د دې ټولو ملګرو په شریکه باندې نن دا کوو. او بله د خوشحالۍ خبره دا ده چې نن 2009 کال ختمېدو باندې دی، نوی کال شروع کېدو باندې دی، بلکې زموږ پروګرام دوران کې یا زموږ د پروګرام نه فوراً بعد به نوی کال شروع شي. زموږ دپاره د خوشبختۍ خبره ده چې میلمانه نن موږ سره ناست دي. زه خپل ډېر خوږ وکیل جان ورته ستاسو د ټولو خوږ شاعر هغه ته ګزارش کوم چې هغه د ملګرو تعارف تاسو سره وکړي. وکیل صاحب د ملګرو تعارف وکړه. د پښتون قام د درنو ټبرو د درنو شملو درنو مشرانو امزولو کشرانو او زما د خوږ وطن د پښتون وطن پاک دامنو خویندو میندو د خیر خبرې د پروګرام د طرف نه د زړه له کومې د مینې ډک سلامونه ستاسو په خدمت کې. ملګري دلته کې چې مونږ کوم ملګري راغونډ شوي یو، زه به د دوی تعارف مخکې نه وکړم. دا سر کې زموږ ملګری ناست دی، آفتاب ګل نومې دی. بیا ورپسې زموږ بل ملګری چې ناست دی بابو وحید احمد نومې دی. او ما او ډاکټر صاحب خو خود امید کوم چې تاسو مونږ پیژنئ. دا زموږ مشر ملګری محمد شیرین خان ګردیوال د جرمني څخه د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ هلته مرستیال مشر دی او دلته زموږ مشر میلمه دی. بیا دوی سره په خوا کې زموږ جلیل جان ملګری دی د پېښور، دا هم د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ د مرکزي کمیټۍ غړی او مشر ملګری دی. دغه شانته کې ورسره خوا کې محمد ایوب خان شنواري صاحب ناست دی، نو دا هم د دغه پارټۍ پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ غړی دی او دلته کې مشر ملګرو کې دی. ورسره خوا کې زموږ میلمه دی د پېښور نه قاضي وقار خان، دا زموږ هم میلمه دی او ستاسو هم میلمه دی ځکه چې په لومړي ځل موږ څخه هم دلته کې راغلی دی او د نوي کال په دې اخري شپه خدای پاک موږ څخه راوسته. ورسره خوا کې اختر جان ملګری زموږ، دا هم د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ غړی دی او ډېر خوږ ملګری دی. بیا ورسره خوا کې اکرام الله خان دی. اکرام الله خان خو معلوم دی چې د ډېر خوږ ملګری دی، ډېر نیازبین ملګری دی او د پښتون سوشل ډیموکریټک پارټۍ دپاره په جرمني کې هم ډېر خدمات کړي دي او دلته هم خدمات معلوم دي. عزیزانو مونږ د ډاکټر صاحب میلمانه یو، نو ډاکټر صاحب چې څنګه خوښه وي نو مونږ نه به وخت په وخت که څه تپوس کول غواړي زه دا مایک مشر ملګري ته میلمه ته محمد شیرین خان ګردیوال ته ورکوم که دوی د څه تپوس کول غواړي دوی به جواب ورکړي، بیا مونږ په خپل وار باندې خبرې کوو. قدرمنو ناظرینو حاضرینو، زمونږ د پروګرام نوم چې څنګه ما تاسو ته مخکې ویلي دي تاسو ته پته د خیر خبرې دی، لیکن زمونږ د ننني پروګرام چې کوم دی دا د خیر په خبرو کې مونږ نن د خیر او جرګه راغونډه کړې ده. او د دې جرګې مقصد چې کوم دی هغه دا چې راځي چې کومې زمونږ سترګو څه پورې دلته نه دي کولاو شوي او د دې مرګو د زړه د دنې هغه سترګې چې کومې دي او روحاني قوتونه دي ځان کې راوستي دي په رښتیا طور باندې صرف په وطن کې نه بلکې د وطن نه بهر هم دوی خپل ځان یو د پښتون په خدمتګار په طور باندې یو پښتون چې همیشه تاسو ته پته د خدای خدمتګار نوم هغه سره شامل دی، د هغه په طور دنیا ته ځان معرفي کړی دی. نو دا حاضرین دلته موږ ځکه راغونډ کړی دي. د پیر صاحب
مولانا طیب شاب صاحب چې کوم دی د هغې کمی خو به ظاهر د موږ ته کم محسوسه کېږي د هغې د خیر خبرې د هغې د ایمان خبرې لیکن نن دا ورځ داسې ده او دا ډېره په مشکله باندې خدای پاک دا رضا کړي دا کسان د دې نه مخکې چې زه د خپل د جرمني د ملګرو نه ګزارش وکړم چې هغې دې موږ ته خپل تعارف وکړي او خپل معلومات موږ ته راکړي زما یو وړوکی غوندې درخواست دی د وقار خان صاحب نه چې تاسو د غني خان د دعا نه زموږ دا پروګرام نن شروع کړئ جي وقار صاحب السلام علیکم ټولو وروڼو ته پښتنو ته د نوي کال مبارکباد خیر مبارک زه به د غني بابا دا یو څو شعرونه دا به ووایم او هغه داسې دي چې سترګو د جانان کې زما ښکلي جهانونه دي وادي خله دنیا وادي خله دنیا زه وږې ستا د دنیا نه یم ډېره ده زه په غرور درنه د مینې په نوم غواړم زه په غرور درنه د مینې په نوم غواړم زه ملنګ بې نیازه ستا د ویر واویلا نه یم وادي خله دنیا وادي خله دنیا زه وږې ستا د دنیا نه یم هغه مستي غواړم چې مرګ نشي وژلی هغه مستي غواړم چې مرګ نشي وژلی زه د دې غمونو د بېګاو سبا نه یم وادي خله دنیا وادي خله دنیا زه وږې ستا د دنیا نه یم یو د سپوږمۍ غشې څانګې یو د سپوږمۍ څاڅکې درنه ټیک له د یار غواړم ډېره ده یو د سپوږمۍ څاڅکې درنه ټیک له د یار غواړم ډېره ده زه یم د خوبونو د لالونو ګدا نه یم وادي خله دنیا وادي خله دنیا زه وږې ستا د دنیا نه یم ډېره ده وقار خان صاحب ډېره ده ډېر خوند یې وکړه واقع د جرګې ورو خپل خوند شروع کړه